سرکشي کوي. دا ابو جهل و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله نبوت ته ملاو شو او الموس چې دا لیلۃ المعراج کې چې دا فرض شو نو هغه د نبوت پوری ولسم کولو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل امین الته کې غار حرا کې باقاعده یو ځای کې داسې وزر وي ته و او اینه چشمر وته او دا سی ته و که په دې طریقې وته او داس کوي. بیا د هغې نه پس ته المنځونه د سبینه او د مزدیګر او د چاشت دا لمنځونه یې ویل کړل. دا به علیه الصلوۃ والسلام کول. نو خانه کعبه کې به ودرېدل لمونځ به یې کوم چې ابو جهل ولې دا لمونځ کوي نو ویې راغی که تو بیا دا لمونځ وکړه د مرکنډای به دې درموت کړه مرکنډي به دې پښې ولګاو. نو یو وریدای دغسې و چې علیه السلام کله لمونځ ته ورغی علیه السلام ډېر اوږد لمونځ کوم چې کله سجدې ته پرېوته نو دا یې پسې ویرون شو چې ویرون شو بیا یې نو پر سټ شو. کسان یې ورته وایي چې تو خو ډېرې بدمرشۍ کولې برید ته ویل چې زه به دې ژمدای پرې نږدم دا به کوم. وی کله هم زه ور نږدې شو د مو او د ده په موبایل کې د یو دیوال قایم شو. نو که زه ور نږدې شو هغې سیخ سوله علیه الصلوۃ والسلام هم چې سلام مړوي که نږدې شو الله فرشتې ته یورې ورته نه دی تیکا تیکا دی اچوم ژمدا یې نه پرېږدم خدای که نږدې شو وخلي. بهر حال د دا الله مذمت بیاني. ان الانسان لا یطغى بشک سره انسان چې د سرکشي کوي ان رآه استغنا دې د وجه دای زون ویني استغنا چې دای بې پروا د مالدار ده. ان الی ربک الرجعى نو الله فرمایي چې انسان کته ډېر مالدار دې پکړای الله ته دې واپسیدو مرګ مندرتونه ده. ان الی ربک بشک سره په طرف ته رب دې تو الرجعى واپسیدو. ارایت الذی ایت وینه هغه کس ینها چا من کول کوي عبدا د ایو بندا لره اذا صلی چې کله د المنس کوي. ارایت ان کان علی الهدى ایت وینه دلره کچیرته ویدای علی الهدى په هدایت باندې او امر بالتقوا یا امر کوي په تقوا سره. ارایت ان کذب ایت وینه ان کذب کچیرته دای تکذیب کوي وتولى او دای قران نه راز کوي دی ایمان نه راز کوي. نو د هر څه الله ته معلوم دي. علم یعلم بان الله یرا د ته پته نشته چې بشک الله جل جلاله یرا لیدل کوي عادي ویني تار څه معلوم دي کفر دی او ضد انکار دی. کله هرگز داسې نه دو خبردار لا ان لم ينتهي کچیرته دای مان نشو لنصفعا بالناسیه نو موږ به دای ونیسو لنصفعا من دې لنأخذن سره اردو تفسیر دې ګرړولو معنا کړي لنأخذنه موږ به دای خامخا ونیسو بالناسیه په پیشنۍ سره د دې پیشنۍ کوم مشتې دي په دا به ونسو کومه ناسیه کاذبه خاطئه چې پیشنۍ دروي زنیدو خاطئه ګناهګار دو. فلیدعو نادیا نو ابو جهل اوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ته مت دمکې ورکې چې رب دې دار بندي وکي دا بر بندي وکي. نو مو سره تو خپل کسان لیدلی نه دي دا مضبوط کسان بدمعاش کسان وی څه دي چې یارو غوړه زبو د خپل مجلس رو غوړه الله دې چې رو د وړي ده سند او زبانیا موږ په زبانیا رو غوړو. زبانیا دا هغه عملی ته وی شي چې هغه په مجرم باندې د خپل سختۍ په وجه باندې اقرار کوي لکه د پولیس ولا الله دې نو وسته الله دې مشټول دې نو وسته کا مجرم پر اشتیا مجرم یا خاص هم په مال اقرار وکړي چې سام دې سرمند نه وبوسي اقرار کوا جرم منا او کثیر د غیر مجرم نه وی کړي بیا د مجبورای دی وجه نه چې هغه ډنډي ویني او ویل تکول ویني دي 400 می کړي دي کدوی وی لاس وی ته ومني چې عدالت ته پروت شي دي چې رئیس مې نه دي کړي چې ظلم یې باندې تشدد یې باندې کوم. بهرحال ظلم چې دا ممنوع ظلم سره دا نه کوي. ګوره دنیا کې چې څوک هم څه شی هم څه کوي آخرت دارالجزا ده. ځناور هم دا نه دي معافه یوه ښکرور او زادو کولی یو ځای وویله کولی د ښکر نشته هغه غریبه نه شي ویلی قیامت پورې به الله پاک دغه کولی ته ښکر ویر کړي او هغه شی چې کوم یو دنیا کې ویل یوه هغه شی ګزار په د هغې نه هلته کې چک کې خپله بدله به یې نه وکړي. نو نن که زورور ده طاقتور ده په کمزوري باندې ظلم کوي دا سوچ ته نه کوي فلا تحسبن الله ظالما اما يعمل فلا تحسبن غافلا اما يعمل الظالمون علی چې دا ګمان د غافله نه کوي چې کوم څه دوی کوي ظالم الله پاک دې دغه نه غافل ده دې الله غافل نه د ارث دی ویني او کسي. نو بهر حال کا زورور ده نن کمزوري باندې ظلم زیاتای کوي الله جل جلاله دې دغه بدلا به نه خولي. نو فلیدعو نادیه پس دې आवाज دی وکي نادیه خپل نادیه ته اهل مجلس ته سندعو الزبانیه زرد چې موږ بروړو الزبانیه زبانیه فرشتي دي زبنیتون جمع دو. کله هرگز داسې نه دو لا تطیعه اتا لا تطیعه اتا ادمکه خبره دې ممنه کده یی چې الموز ما کو دا مک کوای الله به حفاظت پنه کوي. وسجود سجده کوا وقترب او قرب حاصل وا نزدېکت حاصل وا دی الله جل جلاله. ګوره
بیان کې مهم چې په لمونځ تلاوت په نوافلو الله پاک ته انسان نږدې کېږي. علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وه چې په کوم حالت کې الله پاک ته انسان نږدې. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې ته وویل د سجدې په حالت کې. نو نفلو کې سړی کوم عربي دعاګانې دي هغه سړي زده کړي، مسنون دعا قرآن کې راغلي دي، هغه دعاګانې سجدې حالت کې درنګې دي اللهم ربنا په زوی باندې هغه دعاګانې هم یې الله پاک دا قبلوي. او دغه آیت مو چې اخري وویل دا د سجدې والا آیت ته، نو دغه سره په اورېدلو په ویونکي باندې سجده واجب شي، ورسته به سجدې تلاوت ادا کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.